دا ګډېږي چې دې جوماتونو کې دا چل چې به وشي پټکۍ ته یو ځای کې ولېږي او دی په بل ځای کې ولېږي دا کرنټ دله څوک ورکوي دا ګوره په اصل کې دته دا کرنټ میلاوي دا ورله څوک ورکوي شیطان او دا کار ورته ښایسته کوي شیطان خو غواړي چې دا داسې وشي نو شیطان بیا مرسته کوي د دې مشرکانو په دغه خزعبلاتو خورولو کې دا زموږ په دې ملکونو کې چې وینې د سقا په بد حال او د ویښتې پرون پته نه چې انډیا دی که کوم ځای دی خو دغه اردو والا دي نو خو ما ته داسې ښکاري چې انډیا کې دغه سیو پیر راوستی دی هغه پټکۍ والی دی خو دومره نظر ترې صحیح خبره کوم دومره پټکۍ لکه پوره دیږي چې بسر یې هغه او بیا هغه بیان کې ووایي چې اوس موقع راله دغه تاسو ته دغه شرف میلاویږي او تاسو به اوس وینئ چې دې کې څه دي نو هغه چې هغه شی راکولو کې راکولو کې ویښته یې ټول دغه نو داسې لکه داسې کې چې زه ناست یم جومات دغه هغه دروازې پورې د ویښته کولو دا د ویښته تو کړي په کپړه کې نو د هغې نه دومره پټکۍ جوړ شوي نو دا ویښته یې کولاو کړو هغه ځي پورې داسې او په سپیکر کې هغه یې ولېږي او چې دا تاسو غوره خلک یې چې دا موقع تاسو ته نصیب شوی چې د ده سڼې وینئ دا د پرېښودي دي د پلاني صاحب دپاره او د پلاني ولي دپاره او د هغه دپاره او دا دپاره نو دا څخه په څخه خلک به تا ته ډېر میلاویږي په دې درګاهونو دربارونو کې دا په بد حل په بد شکل وایي چا کې جرأت نشتي چې د هغه د دې درګاه نه یو بوټی مات کړي یو لرګی ترې راوړي دا خلک یې یرولي سم دا د مشرکانو طریقه ده د خپلو بوتانو نه باباګانو نه پیرانو نه خلک یری په قصو سره ځکه چې وایي ته کله دغه ځای ته ورشي نو بابا صاحب او پلانې صاحب یا دغه بوت دا په سړي باندې د دنیا په بل طرف پړی نو د چا بیا مجال نه چې په هغه طرف ورشي هر سړی یریږي چې توحید یې کمزوری یعنی یو ویډیو شتي په دې نیټ کې میلاویږي پنجاب کې په یو ځای کې یو غټه درګاه ده او په هغې کې ونې ولاړې دي خو داسې ونې دي چې یعنی یو پنځه شپږ کسان چې لاسونه تاو کړي نه تاویږي نو هغو ځان سره عري او دا مشینان راوړي سلفیان موحدین او دغه کسان ته وایي چې موږ به دا ونې وو هغه ورته ووایي وایي خو چې روغ خو پاتې شي کنه نو دوی ورته وایي دا ټولې خبرې په ویډیو کې دي چې تاسو دې نه بېغمه شئ موږ روغ پاتې کیو که نه زموږ ذمواري ده که دې صاحب دا قبر کې چې پروت دی که ده موږ ته څه نقصان راورسو یو موږ یې ذموار او که موږ روغ پاتې شو یو ونې زموږ او تیسې د ونې ستاسو او هغو پسې ځوان زامونه مشینان راوړي خو غرډ مشینان معمولي مشینان خو کار نه کوي او چې دوی به دلته غر مشین له ورکوي هغوی به داسې کتو چې اوس به دغه دی په دوی له اسمان نه وړي یا به دا ځمکه کولویږي دوی به ورنه راوځي سیچل خو به کېږي که نه او هغوی پکې هغه ونې پوره ووالې او ښه مزېدار ګاډي ورته ودرولي نو بیا هغه هلته هغو بیا په بل دغه کې به واسې ما سوچ کوم دوی اوس وایي چې بابا دې په تندر ولګو چې دا موږ والی وی نو څومره لوی لرګی دی نو څومره پیسې دي نو د هغوی هغه دعوه هم غلطه ثابته شوه علاقې والا ټول حیران ولاړو ځکه چې دغه علاقه په سلونو کلونه کېدو د چا مجال نه و چې دغه ځای ته ورغلی علاقه هم حیرانه ولاړه او د هغوی په مخ کې رڼا ورځ دقې شانې ته لرګي اوچت کړو او معمولي لرګی نه که ډینې ته ډکې کړی وې خو پیر صاحب راپانسېد قبر کې چې کوم پروت و هغه کړس کړو به م ونه کړو چې معمولي خوځېدلی وی چې لږه ته څه کې ابراهیم علیه السلام یې یېرولی و په دې باندې پلار ورته ویلي قوم ورته ویلي ابراهیم مکه ته دې بوتانو پورې نښتې خو دا به دې خراب کړي
ناغوتي وكيف أخاف ما أشركت زب السنگ يريقم دا آغا السنة چه تاسو الله سر شريك كريو تاسو نه يريقي دا الله نا اكم چه حقيقي رب دا آغا تاسو نه يريقي او ما يروي دا دي بوتانو نا موحدين دا دي خبرو نه يريقي درشان دا هود عليه السلام قوم چه كمو اغوي هم خپل پیغمبر يرولوي مکو وره